بسم الله الرحمن الرحیم سورہ مومنون د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره درویشتم نمبر ده او مکی سورت ته نازل شوه د پس د سورہ انبیاء نا او دا په نزول کې ده سلو رویایم داود صورت د اثبات د توحید پدریو قسمه دلائل سرا عقلیه وحیه او نقلیه او صورت مبارکه کې نفی د شرک اعتقادی او د فعلی ده او صاف د مؤمنانو موحدین او مؤمنانو ذکر کړي دا غي او صاف ذکر کړي او صورت پسو بابونو مشتمل ده اول کی اوصاف د متقیانو دي او بیا د 12 آیات نه تر 22 پورې دلائل عقلیه ذکر کړي اول دلیل عقلی ذکر کړي بیا په توحید تفریق کړي او بیا دلیل ذکر کړي او هغه کې نفس اثبات د باس بعد الموت کړي او بیا دریم دلیل له او دریم باب دیکھی دا انبیاء علیہم السلام نے دلائل نقلیہ ذکر کئی نوح علیہ السلام نا دارنگی بل دو دیر شمایات کی دلیل اجمالی ہے او دلیل نقلی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کئی دلائل نقلیہ دی فدی صورت کی دا انبیاء علیہم السلام پینزو انبیاء علیہم السلام دلائل نقلیہ و ذکر کئی دا پینزو انبیاء علیہم السلام نا دلائل نقلیہ او پینزو آیاتنو کی دلائل عقلیہ ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون بے شکا کامیاب دی مومنان تفسیر معارف کی ہوئی فلاح دی توئی چه ہر مراد د سڑی حاصل شي او ہر تکلیف لری شي نه ته فلاح ہوئی نور داسی دنیا کی ممکن نه چې یو سڑی ہر مراد د حاصل شي او ہر تکلیف دی لری شي دا کیږي رجت کې وای تفسیر معارف کی ہوئی فلاح دغه معنا وا نو دا نشی کیره مگر په آخرت کې دا څه سوق وای چې دا هر مراد حاصل لے او هر پریشانی لریگا دا بغیر د جنت نبل دیکھی نشی کیره نو دې کامیابی نه مراد کامیابی هغه د جنت تا تفسیر مدارکم دا سی ذکر کړی تفسیر مدارک کی وی فلاح ستوي وی الظفر بالمطلوب والنجات عن المرهوب د فلاح معنا دا پخپل مطلوب کامیاب دل او د یو یری د شینه نجات مندل د دلته وای مومنان کامیاب دیوله دای چې د سنه تختیدل داغین الله بچکل جوړ دے او سچ دی غختل چې الله رضا او جنت ته ورته حاصل شو رزق او قد افلح المؤمنون بیشک مومنان کامیاب دی انور سيزونو کی کامیابی دا پدې اعتبار نه وا لکه څنګه د فلاح صدا راغی معنا ذکر د کافر مبارک کوئی کامیاب بنشي اعلان کیتی بنگلے او محلات وی نه ذکر کامیابی دی ته وای چې اس قسمه د یری او د پریشانای شی نشته ختم شو دایمن او هر قسمه مراد د حاصل شو دایمن دا بغیر د جنت نه بل ځای کې نشته ځکه موازن आवाजونه کوي څوک بنگلو کې ناشته او څوک په تخت ناشته او بادشاہ دی وای حي علی الفلاح حي علی الفلاح د کامیابی زیل را شهید د کامیابی زیل را شهید دا ته کوم خزانو دولتونو دکانونو او پنورو سامانونو کورونو کې ناشته دا کامیابی نه دا خو عارضی نعمتونه حی علی الفلاح کہ کامل کامیابی غواړي نو دل تراشا قد افلح المؤمنون
بیشکا کامیاب دی مومنان. او قرآن دا معنی خپلم کړي. تاسو لګوره د سورہ ال عمران په آخر کې تیر شو وای فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. سوک چې د جهنم د اور نه بچ کړي شو او جنت ته وردن شو فقد فاز، دې کامیاب شو. اوس د دې کامیاب مومنانو یو سو اوصاف در ذکر کړي. اول صفت د کامیابی خود ایمان دی. الذین لا کامیاب مومنان هغه کسان دي هم فی صلاتهم خاشعون چې دای په خپل منځونو کې عاجزی کوونکی عاجزی کوي. او د خشوع او تفصیل مون تفصیلی درس کې تیر کړي. دا عمر دې کې عبد الریتانی رحمت الله علیه مختصر الفاظو کې د خشوع خبره کړي. بیان القرآن کی وہی معارفم تے نقل کرے شپغم جیل کی. آوئی د خشوع لغوی معنی را سکون، د خشوع معنی لغوی د سکون. او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ اصطلاح کې دي ته وایي چې پزړه کې سکون نه، یعنی د غیر الله خیال پزړه کې بالقص حاضر نه وي. ما سیوا د الله نه پدی مسکی د بل شي خیال بالقص او بالاراده هغه حاضر نه وي. ور دې قید لګورئ ځنی وخت مسکی خیال راضی خو بلا اراده او بلا قصد او اراده او قصد نشته نو دا وس کې نه. نو کوم شی چې وس کې ني نو پاره الله بنده مکلف کړي نه. خبره ته سوچ کوئ. کله ورا یو خو په اراده او په خپل قصر د بل شي خیال په مسکراولې نو دا خشوع خضوع منافی ہے. یو بلا وسع او بلا قصد او بلا اراده ځنی و خیالات راځي نو دا په وس کې ندي. او لا یکلف الله نفسا الا وسعها. د اصطلاح کې دي ته یو کې سکون نه ما سیوا د الله نه د بل شي خیال په قصو اراده هغه حاضر نه پزړه کې. او پازاو د بدن کې سکون نه ابس کارونه نه کې فضول حرکتونه نه کې. مسکی لکه مسکی باندې سره راځي خوځي څوک کله په یو خو دريږي څوک په بلا څوک د سجدي د زین راسي لري ګوري څوک صحیح کوي. بای سره پکې یو خدا سے چې تعالی دا سے خارخ یوځه غریږي کچره اغازه یوزل او نه غره نو ستاټوله توجه غي طرف ته نوې غرا او چې به سبای سره پکې کله غړای لګوري کله پکې اسمان لګوري. اباز خلق د دې قصد پکې خوځي. فقهاو لیکلي احناف وای چې اوسره بلا ضرورت دو درې پیری داسې غلط حرکتونو کی نو د مز شو ختم شو. نشون کې خود فقهاو خبره منی نه نو قصدن عمدن یو لس پیری ځان په زور غړي. شرع فقهاو دا خبره درست نه خبره ځان تا اخرت ته نقصان رسي. نو په موس کې غلط حرکتونه بسړې نه کوي. دا د موس خشوع خضوع دا. الذين هم في صلاتهم خاشعون. دا هغه کسان دي چې دای په خپل منځونو کې خاشعون عاجزی کوونکي. والذین دا هغه کسان دي هم عن اللغو معرضون چې هغه د عبسو کارونو نه مخګرزون کی. او دې کې موږ تفصیلی درس کې خشوع باندې ډېر تفصیل کړي او ډېر ضروری خبره ده. ورته موږ مسکی خشوع خضوع او لمبه شی وېدا پورته کی یو لوی جماعت وې مسلمانانو منځونه وکي خشوع خضوع والا وسوکني. نا تفسیر علماء دې کې ذکر کړي احادیث دې بارے کې ډېر. والذین اوداها کسان نی چې کامیاب مومنان نی هم عن اللغو معرضون چې غید عبس او کارونو مخګرزون کړي. لغو ستوي بعض معنا په شرک سره کړي او بعض معنا په ډولو سرنا سره کړي. کامیاب مومن سره چې دې بد ټیوی وی سیار د ډنګ ډنګن لري وی دا کامیاب نه چې دې ژوند دې او بس ټیوی وی سیار ګوري
او رستو مړ شو نو بچو ته دا رستو پریخ دولو سرناس باب پریخ. یو قول پرې کې دا امام قرطبي وایي بعضی ویلي دي چې لغو ستو دولو سرنات او دا غي اسباب وتا او چا ویلي شرک له. حسن بصری رحمت الله علیه وایي او دا قول جامع دی، دا قول امام قرطبي ذکر کړي وایي تمام گناهونو تلغو وایي که شرک دی که بدعت دی که نور گناهونو دی که دولو سرنا. والذین دعا کسان دی هم عن اللغو چې دای د تمام جملو گناهونو نه معرضون مخغرزون کی. والذین دعا کسان دی هم للزکات فاعلون چې دای زکات لرور کوونکی وی. او چون کی صورت مکی ده نو بعض علماء دې قائل ندي چې رغنی فرضیت د زکات په مکه مکرمه کې راغله. ناغي وی دی کې د تزکین مراد تزکیه د نفس تا. امام راغب رحم الله وی زکات دی آیات کی فمانا د طهارت ته او لام پل زکات کی د تعلیل لپاره لام تعلیلیه چې ورته وی نو معنا دا شوا چې والذین یفعلون ما یفعلون من العباده ليزکیهم الله وليزکوا انفسهم. وېدا خلق چې سکی نو دې د پاره کوي چې دی الله پاک کی او دی نفسونه پاک شي. نو د دې قول مطابق د زکات نه مراد زکات د نفس د شرک نه د شرک نظام پاکي. امام ابن کثیر ذکر کړي وایي صحیح خبره ده چې فرضیت د زکات په مکه مکرمه کې راغله اگر چې هغه تفصیل الله حبیب په مدینه طیبه کې ذکر کړي. والذین هم للزکات فاعلون هغه کسان چې غي زکات ورکوونکي وي. والذین هغه کسان دي هم لفروجهم حافظون چې دای عورتون خپل حافظون داغه ساتونکي وي سرګندینا او غلظه کې استعمالینا الا علی ازواجهم مگر په بارد بیانو د دوی کې او ما ملکت ایمانهم یا چې مالکان شي خلاصون د دوی فینهم غیر ملومین نو دای پدې کې ملامت کړي شوی نه. فمن ابتغى وراء ذلك هر چا چې لټونو کيلا ود دینا فاولئک هم العادون نو دغه خلق هم العادون دا کامل د حد نه تجاوز کوونکی. مبتدا او خبر چې معرفه ذکر شي نو حصر د خبر وی په مبتدا کې نو معنی وا الکاملون فی العدوان دا په زیاتی کی کامل دي انتها تر رسیدون کی دی په تجاوز کی د حد نه. والذین دعا کسان هم لاماناتهم چې د خپل امانتونو وعهدهم او د خپل وعدو راو نفاذت کوي. والذین دعا کسان هم علی صلواتهم یحافظون چې دای په خپل منځونو حفاظت کوي. اولئک هم الوارثون دا صفاتونو علم دی میراث غستن کینی. الذین ها کسان یرثون الفردوس چې په میراث سره والی جنت فردوس هم فیها خالدون وی بدای پرې کې همیشه. اللهم اجعلنا منهم. دا ډېر عجیب آیاتونه بعض علماء راځي کوي تاسو هم داسې کوئ روزانه دا یو لسوارا آیاتونه لولئ خو سوچ سره چرا د جنت فردوس وعده چې په کوم صفاتونو الله کړي نو آیا دا په ما کېشتاو کنيشتا نو کوي نو الله حمد وایا او کني نو دا غیر لپاره کوشش وکړه. هغه کې ګورا دا یو صفات شمارای یو صفت د ایمان پړمبني آیات دویم صفت د خشوع او دریم صفت د دې د هرې ګناه نه مخړول څلورم صفت سو زکات ادا کول او پنځم صفت سو خپل عورتونو حفاظت کول او دارنګ شپږم صفتو امانت او وم وعده پورا کول
او اتم پکداو چې دایس کوي په خپل منځونو باندې پابندي کوي. دې کې اوس دلیل عقلی ذکر کوي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين او بشک پیدا کړو موږ انسان من سلاله من طين د خلاصې د خټینا. دا سلالتن ماخوذ دے من السل. امام قرطبی وی سل ستوي استخراج الشیء من الشیء یو شی د بل شین راستل. نو دې کې معنا من سلالت من طين اي من طين خالص خټنا او سلالت طين دې توي. امام قرطبی وی اذا عصرته ان سل من بين اصابعك فالذي يخرج هو السلاله. اے نرم خټ راوالی دی موټی کې او ازي موټی کې د زور ورکو نو د دې ګروتونو په منس کې چې کوم روزي دي ته سلاله وای. خټا د خمد اداره جوړ کړي او موټی کې راواغه سودا سي زور دی ورکو نو دې ګروتونو کې چې کوم روزي دي ته وای سلاله. من سلاله من طين د خلاصي د خټینا د خالص خټینا. ثم جعلناه نطفة بیا ګرځول دې مونږ دا بني آدم نطفه ورد جعلناه ضمیر سے تراجه نو ضمیر خدای کې سلالتن تراجه ناهم مؤنث ته او ضمیر مذکر ذکر کو. امام قرطبی وایي چې مراد د سلاله د بني آدم دی نو دې کې دا د هو ضمیر مذکر په اعتبار د بني آدم دی. دا د هو ضمیر مذکر په اعتبار د بني آدم دی. راجی سلالتن ته خود سلالتن مراد بني آدم دی. اور روح المانی ذکر کړی چې دا د جعلناه ضمیر یاد نطفه تراجه دا جعلناه نطفه ضمیر وی سلالتن تراجه خدا تذکیر سره وی دا سلالتن په تعویل د مسلول سره یا په تعویل د ماو سره یا په تعویل د سره د ماو سره. ثم جعلناه او بیا ګرځول دې مونږ د بنی آدم نطفتن ساس کې وبو فی قرار مکین پزید قرار مکین محفوظ او مضبوط کی. ثم خلقنا النطفه علقه او بیا ګرځول موږ دا نطفه علقه چکوینا منجمد وینا. فخلقنا العلقه نو پیدا کړی دی موږ العلقه دغه منجمد ویني مزغه ټوکړه د غوخي. فخلقنا المزغه عظاما نو پیدا کړی دی مونږ د دې غوښنا ډوکی. فکسون العظام لحما ناغندولی دی مونږه دې ډوکو ته غوخه پدا ډوکو مناسب غوخه راوسته. ثم انشاناه خلقا اخر او بیا پیدا کړی دی مونږ د انسان خلقا اخر په پیدائش بل سرا. فتبارك الله احسن الخالقين. وی نبی علیہ السلام چې دا بیان کولو نو دا ایسلا نازل شوی نو عمر رضی اللہ عنہ فتبارک اللہ احسن الخالقین نو دغه شان د آیات راغی نو دا یو دا غي د موافقات نه موافقات عمر چې ورته وی رضی اللہ عنہ چې سکم دیر زایونه دی یو په کتاب نه او دې کې دا احسن په معنا د اتقنه او خالقین په معنا د صانعین دی. نګور هغه اعتراض هم د فشو چې دلته خالقین جمع ذکر کا نو اولی العیاذ بالله ما سوا الله نه بلم څه خالق شتا وینا خالق بل نشتا خو صانعین خوشته کنه لګتیر شلی استخلق من الطين کهیئت الطير التخلق فمانا د صنع دی. نګور یو صنع د بنده صفت کی دی شي یو خلق دی دا صفت د بنده نشي کی. فتبارک الله برکت والد الله احسن الخالقین اے اتقن الصانعین چې ډېر مضبوط جوړونکو نه
امام قرطبی وی یقال لمن صنع شیئا خلقه ویسوک یو شی جوړ کی هغه ته وی خلقه ثم انکم بعد ذلک لمیتون عجیب نظام الله جوړ کړي ګور انسان ادا سے جو ذری وخص په اصولي ذری وخت قیمتي اوس په نکار پریزي لیکن الله را سے جوړونه او ډکی جوړ کړي سو اکال پی تیری او هغه نسولیږي نخبل کار پریزي ثم انکم بعد ذلک لمیتون او بیا تاسو پس درین خامخامل کی دن کیئی ثم انکم بیا بیشک تاسو یوم القیامت تبعثون پرز قیامت بد قبر راپور تکول شئی ولقد خلقنا فوقکم او بیشک پیدا کړی دی موږ د پاسه تاسو سبع طرائق ولاری ولارن مراد واسمانون دی خودی ته طرائق لوي زکه د ملائکو د خطو درا کو زیدو دا غیر الوتو لاری دی وما كنا نيوم عن الخلق لدي طول مخلوقاتنا غافلين خبرا فانزلنا من السماء ماء اور نازلی کړي دي موږ د بره طرف نه او به قدرن په اندازې الله علاوه اندازه مخکنه مقرر کړي شریر باران بکی یا لګ بکی فاسکناه فی الارض نو سولی دی مونږ دا پزمک کی د کویانو د چینو په شکل کې و ان علی ذهاب به لقادرون او بیشک مونږ په بوتلو د دیوبو خامخا قدرت او طاقت لرونکیو فانشأنا لكم نو پیدا کړی دی مونږ تاسو د پاره به پریوبو جنات من نخیل باغونه د کجورو و عناب او د انګورو لکم تاسو د پاره فیها پدی باغونو کې فواکه کثیرۃ میوی دی لري ومنها تاکلون او دغه باغونو تاسو خورئ وشجرتن دا په جناتن باندې معطوف ده وشجرتن او پیدا کړی د مونږه او نا تخرج من تور سینا چروزی دا غغر خیستنا تور سینا آغا جبل لے چې الله موسی علیہ السلام سره مناجات او خبرې کړې او دا د مصر او د ایله په منځ کې روح المانی وای او تور جبل توي په کلام د عربو کې او د دې سینا بارکه د علماء اختلاف د جسل وای تور خو جبل توي امام قرطبی وای التور الجبل فی کلام العرب او سینا معنا سره نو امام قتاده وی دا په معنا د حسنن دی چې روزی دا غغر سینا خیستنا نو د سینا معنا د الحسن دا معنا امام قتاده کړو او دارنګي دغه معنی امام قتاده امام حسن بصری کړو امام قتاده امام مجاهد وی سینا وی مبارک تا اگر غر چیغی کہ اللہ خیر و برکت شورے او بعد جمهور علماء دا و امام قرطبی ہوئی وقال الجمهور و اسم جبل تور سینا غن شراجم کی نداد غرنم دے لکا منگوائی جبل احد ندیتوئی تور سینا و شجرتن نو پیدا کری مداغونا چروزی من تور سینا غد غرد تور سینانا نو د جمهور د قول مطابق تور سینا غن د غرنم دے او چا ورته دی چې سینا په معنا حسن نه بیا ودا سے معنا کوي دا غرن چې خیسته نه تنبت بالدهن دا زرغنیږي په تیلو سرا تنبت بالدهن زرغنیږي دا په تیلو سرا یعنی چې الله تیل پیدا کوي وصبغ للآکلین او دغه تیل دا ترکاری دا د پاره د خورونکو یعنی هغه سر روټي خوري نو دا خوراک شه الله حبیب استعمال کړیو دي ته مبارک تیل وای لکه رسو سورہ نور کې را روان دي وان لکم بشک تاسو د پاره فل انعام العبره فزناورو کې خامخ عبرت ته
نسقيكم مما في بطونها سقوم پتا سے بعد هغه چې په خېټو دې کې نشود ولکم او تاسو لپاره فیا پدې کې منافع کثیره فیدی لري ومنها تاکلون ولاغین تاسو خورئ وعليها پدغ زناورو على الفلك تحملون او پکشتو تاسو سرول شي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دلائل عقلیه ذکر کړ نو دلیل نقلی ذکر کړ بیشک را لګلو موږ نوح علیہ السلام قوم داغتا فقال فرمایلی یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دی والله عبادت او بندگی کوي مالکم من اله غیره نشته تاسو د پاره بل سوق د عبادت مستحق غیر د الله نه افلا تتقون آیا تاسو یریږئ نه الله نه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ویلو سردارانو ها کسانو چې کافرو داغه قومنا ما هذا الا بشر مثلكم وین دې دا نوح علیہ السلام مگر بنی آدم دې تاسو غنتی یرید دې اراده لري دا کوم خبره او دعوت شری درکې اي تفضل علیکم چې مشر شي پتاسو دې فضیلت او مشری او سرداری حاصلې نو پدی لار اور تزان رسے ولو شاء الله کذا الله خو خشوه لانزل ملائکه نخام خار علیکل به ملائک ما سمعنا ندی اوریدلی مونږ به هاذا چگنی رسول دې بشر دې رسول کی یا ندی اوریدلی مونږ به هاذا یو خدا مانو مدارک وای ما سمعنا بهذا اے بارسال بشر رسولا چې بشر دی رسول یا بهذا اے بما یامرنا به من التوحید ندی اوری دې موږ بهذا دا دوی چې کوم د توحید حکم کوي او د شرک نه ممنه کوي فی ابا ان الاولین پدین د مشرانو زموږ بنو کې ان هو الا نوح علیہ السلام الا رجل مگر سره به جنتن روح المعانی وی جنت المعنا به جنون او جن بدلی وانتو یا پیریان پناستی ناوی پیریان پناستی گڑے وڑے خبریں کئی فتربسو به حتی حین نو انتظارو کئی دبارک ترس وقتا یا خل عیاذ باللہ پدلی وانتوب کی بمرشی او یا کدا پیریان تے پاسی دل کنا او لی وانتوب تلور شو نو بیا بڑا گڑے وڑے خبریں کئی قال نوح علیہ السلام فرمائے رب انصرنی اے زما رب زما مدد و نصرت کی بما کذبون پہا سبحان چری مات دروغ نسبت کرے فاوحینا الیہ نمغ وحی کرے واغتانسنا الفلکا چی جوڑک کشتی بیعیوننا پلیدو زمونگا زمونگ نے حفاظت و دسترگو دروان نے ووحینا زمونگ پہ حکم فیدا جا امرنا کل شراشیکم دا عذاب زمونگ وفارت تنور او جوش وی تنور ابت روزی فسلک نسوارک فیا پری کشتی کی من کل زوجین اثنینی دا ہر قسم جوڑون دو دعا نرو مادا و اہلکا او دا اخفل اہل عیال لمپک سوارکا الا من سبق علیہ القول مگر آسوک چروان نیتی رشوید پائی وینا منہم ددوینا چا مشرکان دی ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خبره ترمک او زما سره په بارد ظالمانو کې د مشرکانو شفارس برالن کې انهم مغرقون بیشک دوی غرق کړي شوی دي فیذستویتان تو مما کاتل چې برابر شي تواسو چې تاثر دی الفلک پکشتای فقل الحمد لله الذي واتو الحمد خاص الله فردي الله نجانا من القوم الظالمين چې نجات راکوم ته د قوم ظالمانو وقل رب وای رب زمان ذنی منزلا مبارکن کوس کې ما د دې کشتینا په کوزیدو مبارکن ډېر خیر او برکت سره وانت خیر المنزلین او تی غرد کزون کنا ان فی ذالک بشک بدی کی لآیات خامخان شانات و دلائلی و ان کننا لمبتلین او بشک خامخامنگ امتحان کو ان کیو منگ پخپل بندگانو دنیا کے امتحان کو گورو چه سوک حق پس روانی او سوک حق تشاکی
ثم انشانا من بعدهم او بیا پیدا کړو موږ رسول دین قرنن اخرین پیړۍ نورې عادیان او سمودیان فارسلنا فیهم رسولا را لګلو پای کې رسول منهم داوینا ان اعبدوا الله لا چې والله عبادت او بندګي کوي مالکم من اله غیره نشتر تاسو د پاره المعبود غیر د الله نه فلا تتقون آیا تاسو د الله نه یریږئ نه ځان د شرک نه بچ کوئ نه وقال الملأ من قومه ویلو سردارانو د قوم داغنا الذين سردارانو کفروا چې کافرو وکذبوا بلقاء الاخرته او د دروغ نسبت کړو ملاقات د اخرت ته واطرفناهم في الحياه الدنيا انعمناهم ووسعنا عليهم في الحياه الدنيا تفسیر خازن کی وای مونږ نعمتونه ورکړو دوی ته او فراخی د مال او دولت مو ورکړو په ژوند دنیا کې نو هغه د وجنه مسیو د مال او دولت په مستی او نشکیو نوح د دې پیغمبرانو بارکی ویلو ما هذا الا بشر مثلکم وینه دا مگر بنی آدم نے په مثل تاسو یا کل مما تاکلون منه د خوري داغه چې تاسو خوري داغه نه او شرب مما تشربون او اسکی داغه نه چې تاسو داغه نسکئ ولئن طعتم بشرا مثلکم کشری تابعداری مو کده او بنی آدم چې تاسو غنته انکم ذل خاسرون نو تاسو بداو کی خامخا تاوانیانو نه آیا عیدکم آیا پیغمبر تاسو سره وعده کوي انکم ذامتم بیشک تاسو چې کلمړ بشي وکنتم ترابن او شی بخار و عظام او ډوکی ډوکی انکم مخرجون نو تاسو بغنی بیا د قبرونو رسته شي هایهات لما تودون ډیر لري دے هغه چې تاسو سره وعده کی دیشي دا هایهات تفسیر روح المانی کی وای اصل کی اسم صوت ته فاعل لدی پدې کې مستتر وي او فاعل راځي کی تصدیق او صحت او وقوع ده نو معنا څه بعد التصديق او الصحه او الوقوع لری دے تصدیق لری دے صحت لری دی واقع کېدل لما ده غستو عدون چې تاسو سره وعده کې دي شي او دا حیات ثانی دا تقریر دی او تاکید دی د پار اول او غالب وي په دې کلمه کې راتل مکرر تاسو تکرار سره راځي ان هي الا حیاتنا الدنیا و ان دا مگر ژوند زموږ د دنیا ده نموت و نحیا نموت ای بعض نموتو مړکیږي بازي زمونږنا ونحیا او زمونږ بازي ژوند کی یو قول آیات مبارکه کې دا ورس مرار روان دي وی نموتو مړکیږو په اعتبار د بدنونو ونحیا او ژوند کیږي یعنی په اعتبار د اولاد د نوسو کړه وسو یا بازران مړکیږي بازي ژوند کیږي او بس دا شان سوک مړکیږي او سوک ژوند کیږي وما نحنو بمبعوثین او نیو مونږ دوباره را پورته کړی شي ان هو نه دا پیغمبر چې دی وای چې دوباره مړی ژوند کی الا رجل مگر سره دې افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله درو وما نحنو له بمؤمنین او نیو مونږه ته په خبره تصدیق کوونکی قال ویلی دغه پیغمبر الله ته جرا او فریاد کړو رب انصرنی بما کذبون اے زما رب مدد میو کی په سبب دا چې دای ما ته دروغ نسبت کړي او با سبب یو او ما مصدریه معنا بسبب تکذیبهم ایایا اے زما رب مدد کی زما په سبب د دروغجن ویلو د دوی ماتا چې دای ماته دروغجن ویو ماته دروغ نسبت کړي قال الله رب العزت ورته وਹੀ کړي وا عما قليل دا عما عن دې کې په معنا د بعدو ده او دا ما نکره موصوفه یا زائده نو عما قليل یعنی بعد قليل پس د سلګي مدینا لا يصبحن نادمین خامخاو بغرزی د ایمانا
فاخذتهم الصيحه نورانی ولو دوی لرا غچوی د جبريل عليه السلام چې وتنا کچغو بالحق فحق سر عذاب سر فجعلناهم نغرزول منغاوی غثاء ذری ذری او غثاء علماء لیکلی هغه بوسو وخولوي چې د اوچوالی نه پستک تورش بوسو باندې چې باران ورووريږي نو تک تورش نو غرزول منغدی غسان تور شوی بوس یا زری زری فبعدن نو لره والدی وی د رحمت د الله نا یا لره والدی وی د ارخیرنا یا د نجاتنا لقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین او بیا پیدا کړی وی مونږ پس د هلاکت د دوی نه پیړې نورې ما تسبق من امه نشیروان ذکر امه جلها دخل نیټینا وما يستاخرون ونرست کیدشی ثم ارسلنا رسلنا تترا او بیا میرا لګلی خپل پیغمبران په در په لگاتار کلما جاء امه رسولها هر کله شرابغه امت رسول د امت کذبوه نئی ورتل دروغ نسبتو کو فاتبعنا بعضهم بعضا نتابی کړیو مونږ بازی د دوی د بازه پسې په هلاکولو کې وجعلناهم احادیثا او غرزول دی مونږ غي کی سي نن دا غي واقعات بیانی احادیث نام جې شیدا د جمع د حدیث نو بیا ودا جمع دي ته جمع شاذ وای مخالف د قیاس نراغله اور روح المانی وی امام زمخشری دیتا اس میں جمع ہوئی آباد ویلی احادیث جمع دا احدوثتن احدوث آغیتا وی چیو کیسا دا تعجب فطور بان خلق ذکر کئی وجعلناهم احادیث او گرزولی دی منگ دا حلاک شوی قومون کسی او کہانی نن خبری دی فبعدا لقوم لا يؤمنون لروال دی د رحمت د الله نا یادار خیر او د نجاتنا دا قوم نه پارا چې ایمان نروړي ثم ارسلنا موسی پیار علی ګلو موسی علیہ السلام واخا ورور دا هارون علیہ السلام بیا آیاتنا فخپلوا دلائل سرا وسلطان مبین او په دلیل اختار سرا د دلیل سلطان مبین نو مراد امثال او د دې نور نه خاص کر د دیو جن ذکر کا شرا په ټول معجزات کې لوی معجزه وا الى فرعون وملئه فرعون تا دا سردارانو تا فاستكبروا نه تکبر کړو وکانو قوما عالین وغيو قوم متکبرا فقالوا نویلو دی فرعون او د دې قوم انؤمن لبشرین آیا موږ ایمان وروړو لبشرین د وجد دعوت او د بیان دی او دو بنی آدمونه مسلنا چې زمونږ غونتی دي وقومهما لنا عابدون او قوم د دې دواړو زمونږ د پاره خادمان دي زمون خدمت کوي زمون خادمان دي فكذبوهما نو درو نسبت کړو دې دواړو ته فکانوا من المهلكين نشيو غید هلاک کړو شونا ولقد آتینا بشک ور کړو موږ موسی کتاب موسی علیہ السلام ته کتاب لعلهم يهتدون دې د فارا چې دې لارو مومي حق تا ور کتاب الله سره سره علما او عملا د حق لارو مومي او دې کې يهتدون کې عقاید او اعمال دواړه نو اعمال او عقاید دا دواړه په کتاب الله کې ذکر وجعلنا ابن مريم وامه او گرزولو منگزید مریم بی بی و امه مورداغ آیتن یو نشانا دخل قدرت و اویناهما الى ربوتن زیور کرو منگدویت الى ربوتن غوچت زیتا ربوستوی هی ما ارتفع من الارض دون الجبل روح المانی وی لزمک نوچت زیر خود غر نکت نوغی تربو وی او د صحیح قول مطابق دربین مراد بیت المقدس تے دربین مراد بیت المقدس تے دار الکفر تشریح دربینو می خیو قادیانانو ندے پدی اعتباری خیو ذکر دی ظالم بوی مسیح موعود زیر
او الله چوي چواوي نه هم الى ربته د دې دجال ځان د فارض د غزینم د قادیان نو مسیح او ربوا د علماء په قربانای مهنت هغه نوم بدل شو نوم بدل شو هغه ربوا ذات قرارن چې خاوند قرار او خاوند وسیدو ومعین او د چیندارو بو یا ایها الرسول اے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہر رسول تعالی را حکم کرے کلوا من الطیبات خرید پاکنا واعملوا صالحا عمل کوي نیک ورا نیک عمل په پاک خړو مرتب عمل کې اثر ال راضی او زړه کې نورانیت ال راضی او په دې اعمال او تعلق ال الله ال جوړیږي چې هغه نمخ کې پر خوراک وی پاک صاف او کخېټه کې حرام وي یو سره چې حرام نوړی یو غرزوي وی سلوي خرج هغه عبادت دربار خداوندی کې نه قبلې نګور نیک عمل په عقل د طیبات مرتب کو انی بما تعملون علیم بیشک از پاغه چې تاسو عمل کوي پوهم وان هذه او بیشک دا امتکم امه واحده بیشک عدل الانبیاء علیہم السلام امتکم امه واحده دلستا دین استاسو د دین یو امت په معنا د ملت او شریعت ته وانا ټوکړې کړو دای امرهم اکار د دین خپل بینهم په خپل من کې زبرا ټوکړې ټوکړې کل حزب هر یوډلا بما په باطل دین او مذهب لديهم چې د دوی سره فرحون خوشاله دي فذرهم نپریک د دوی فی غمرتهم اے فی غیهم وزلالهم ابن کثیر وای فسرکشی او گمراهی د دوی کې حتا حین ترس وخت پوری ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نصارع لهم فی الخيرات بل لا يشعرون آیات سوچ کوئی ایحسبون آیا گمان کوي دا کافر انما نمدهم بیشک هغه چې امداد کو مونږ دوی سره هغه چې زیات وې مونږ دوی ته انما نمدهم امداد کو دوی سره هغه چې زیات وې مونږ دوی ته به پاغه سره مما علم وبنین د مال او د زامننا دا کافر لچ مونږ مال ډیر کړي زامن مول ډیر ور کړي نو د دې څه خیال لې چې نو سارع لهم فی الخيرات د خیرات معنا دی کې سره نصارع به لهم فيما فيه خيرهم واكرامهم نصارع لهم داغنه تلوار کوم دویتا فی الخيرات په هغه کار کې چې هغه کې ګنې دی له خیر دی او د دې ګنې اکرام نه وای کلا دې کې دا بل لا شعورون نمخ کې دا بل عطف دې په مقدر کلام یعنی کلا لا نفعل ذلك بل لا شعورون مونږ دا څنګه کو چې د کافر سره د کفر نه مال او بشی ډیر دي نو دا غني مونږ د خیر او اکرام ډیرو دا هم د ته استدراجن دا ورکړي لکه په لسم آیات سورہ بقرہ کی تیرو و یمدهم فی طغیانهم یعمهون آیات معنا راو روح المانی ذکر کړي یعنی الذی نعطیهم هغه چې مونږه دای ته ورکو سره د دای د کفر او شرک نه نو دای ګمان کوي چې دا مونږ ولکم مال او بچی ورکو نو دا غنی دای له په خیر او په اکرام کې مونږ جلدی کو نه والله شعور دا سینلا کلا لا نفعل ذلك بل لا يشعرون اباد علماء دا سے معنا هم کړي ګور باز کافر سره د کفر نه سنی کارونه کوي مسلمانانو له خیراتونه ور کوي کله لار جوړي پلونه جوړي لکه بازي داسې ډېر کافر دي چې هغه بازي خیراتونه کوي نو ادمون چې دای ته ډېر مال ور کړي او ډېر اولاد مور کړي نو نصار ولهم فی الخيرات یومانا مفسرین دا کړي دا زر زر بدلی ورکو دوی تا فی الخيرات
دا اغنی کو عملونو وجنا چون کې د نیک عمل کړي نو د کفر سره خو پني کمل خیرت کې نتیجه نه مرتب کیږي نو د نیکو زر زر فائدې ورته دنیا کې ملاوي دې ته استدراج وایي چې هغه ته هغه فائدې زر زر دنیا کې ملاوي شي ان الذين بشكها كسان هم من خشيه ربهم مشفقون چې هغه د یری د خپل ربنا مشفقون يرکون کی الله د یری د وجنه یریږي او گناهونه ترکړي والذین هم بیاات ربهم یؤمنون اوا کسان چې پایاتونو د خپل رب ایمان ساتي والذین هم بربهم لا یشرکون اوا کسان چې هغه د خپل رب سره لا یشرکون شرک نه کوي شریکان نه جوړي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون تفسیر روح المانی کی وای چې دا یؤتون ما آتوا یا خود ایتا نه نو ایتا په معنا د اعطاء ده والذین ها کسان یؤتون ما آتوا نګور کده ایتا نشي نو معنا را یعطون ما آتوا من الصدقات چې ورکوي دای هغه چې ورکړي دي د خیراتونو نه دا خدا عام خیرت ته یوتون ما اتو او یو خیرت پدې کې راځي یاتون ما اتو نو دا د اتیان نه دی بیا نو دا په معنا د یفعلون من العبادات ما فعلوه بیا ودا سي معنا شي نو یاد ایتان نه یاد اتیان نه والذین یؤتون ما آتوا هغه کسان چې دای کوي هغه چې دای کړی عبادتونه کړی وقلوبهم وجلة او زړه د دوی یریدون کی زړه یری انهم چې بشک دوی الی ربهم راجعون فالرب واپس کیدون کی آیات مبارکه چې کله نازل شو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت سے غیر اللہ کے حبیب نے تپوسو کو اور ردی بی بی تا اللہ ډیر کمال علم او فهم ورکړو روح المانی ذکر کړی دی ابن کثیر هم دا روایت دلته ذکر کړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو نو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ماوی یاد اللہ رسول اللہ حدیث ترمذی شریف ذکر کرے ابن ماجہ او مستدرک حاکم کی چی قلت یا رسول اللہ قول اللہ والذین یأتون ما اتوا گرہ قرد دوم المؤمنین امنے یأتون ما اتوا یا یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة اهو الرجل دا سڑے آگئی چی یسرق ویزنی ویشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله تعالى امام حبیب دا سره یادای چې غلای کړي زنای کړي شراب اسکړي نو دیر الله نه یریږي چې الله ته واپس کیږم قال لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله تعالى الله يتقبل منه نو آیات ته سوچ کوئ ودا را چا بارک نه چې غلط کارونه کړی او الله نه یریږي چې موږ واپس کیږو بلکې دا د هغه مؤمنانو کاملانو مبارک لري موږ کو خود موږ نه پسم یریږي چې دا به قبولي کنا دا د اخلاص علامه ده دارنګ نور نیک اعمال او کل خیر خیرات ورکو ور سرزره کې دا خطرم نه چې دا به قبول یو کنه وي قبول هدي وجنا د هر نیک عمل پسې شزره کې او درد راغی او بیا د هغه د قبلې دو د پاره الله ته جاړي نو دا د عمل د قبلې دو نه خره وقلوبهم وجلة اعوذن دوی یریږي انهم الى ربهم راجعون چې دای با خپل رب ته واپس کیږي لکه عمر رضی الله مبارک راغلی اخر عمر کې وردا الله د خوف الهی او لوی وجه سمر عدل و انصاف قائم کرے او د خلیفہ سورلی مقامی یا اللہ دا د خلافت زمانہ چیدا
نو که سر پسر د اخلاص کوم زدي فیصله ترازیم چې نراله اجر شي او نرا باندې وبال شي اولئک دغه کسان یسارعون فی الخيرات دای تیزی کای فی الخيرات پکارونو دنیکو کی وهم لها سابقون او دایوی د دینی کو کارونو د پار روان دي کی دن کې غیل روان دي کی ولې تلوار کوي چې د مرګ پته لګی نه سړی وینن بلانه کار کوم نن بکوم نا صافي مرګ راشر سبدر نه پاتش نو دای نه کول منډي وای زر زر کوي چې د مرګ صفته لګی نه چې زر زر دانه کوي کو فلا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کې ناچو موږ یو نفس مگر داغه د وسو طاقت مناسب د هر یو نفس د وسو طاقت مناسب مون هغه په تکلیف کې چو ولدینا کتاب او زمون سره کتاب دې د کتاب نه مراد دې کسی هغه عمل نامې چې د هر انسان عمل ملائک لیکي ينطق بالحق خبره بکای گواہی بکای په حق سره وهم لا یظلمون او د دې سره ظلم به نکړي شي بل قلوبهم فی غمرة بلکې زونه د دوی په غفلت کې دي من هاذا ددینا ولهم اعمال من دون ذلک او د دوی د پاره عملونه دي من دون ذلک علاوه د دینهم لها عاملون چې د غیر عمل کوونکی دي من دون ذلک نه مراد سره د شرک نه علاوه د دې کافرو د دې شرک نه علاوه نورم ډیر ناکار عملونه دي چې د غیر رکای حتا تر دې دا اخذنا چې کله روبني سومغه مترفیهم مترفیهم معنا اغنیاءهم وقبراءهم اغه مالدار او مشران دوی چې مال او دولت په نشکری بالعذاب فعذاب اذا هم یجرون نو ناسا پی دی چغه بوي لا تجروا اليوم چغه موهین النز انکم بشکتاسو مننا لا تنصرون زمونږ طرف نه تاسو سره امداد وو نکړې شي قد كانت آیاتی بشکو آیاتنا تتلا علیکم لسته وشل پتاسو فکنتم نوی تاسو دغه آیاتونو د تلاوت په وخت کې فکنتم ای عن تلاوتها نوی تاسو د تلاوت د آیاتونو نا علی عقابکم تنکسون چې په خپل پوندو ممت مخړولو نکوس رجوع توي تاسو ته رجوع کوله مخ ممت اړولو مستكبرین به تاسو تکبر کون کیئی به په سبب د حرم د به ضمیر یادې کې حرم تراجه مکی مکرمه ته وای تاسو تشد مکی مکرمه او د حرم په سکونت باندې تکبر کوي سامرن او د شپې کې سیوای تهجرون او پر خودن کې قران لرا وردا سامرن د سمر نه مشتق ده او سمر دې ته چې د سپوږمۍ شپې ما سوتن د سپوږمۍ رڼا او غیر رڼا کې ناس یو کسی به سی دا عربو طریقه د سپوږمۍ شپې چې به رڼا بوا نو کې بناستل او دا کسی می سی به اور سامرن دې کې لفظ مفرد ده لیکن معنن جمع ده یعنی سامرین معنی را اگر دا تهجرون پدې کې دو قرأتونه علماء ذکر کړی یو زمد تعالی او کسر د جیم دا تهجرون زمد تا او کسر د جیم تهجرون ندا بیا ویل کی فحش خبرو تا که چلے تهجرون شي نو دا بیا فحش خبرو ته وي او یو قرات پدې کې د عام نه تهجرون فتح د تا او زمد جیم دا نو دا د پر خودونه د تهجرون الاسلام والنبي والمؤمنین پریزی تاسو اسلام او نبی علیہ السلام او مومنان او قرآن مفریخه او تاسو کسی وای وسم ورا دا خلاف کافر حال ذکر کړي بعض خلکو قرآن پریخه کسی کوي اجرا کے ناستے دکان کے ناستے فکور کے ناستے نوئی کسی سے کہ قرآن پاک ہوا ہے ازم یہ استاد اغوی وی زما بوڑای مور وا
نو دا په خوا نه ډیر عادت د کیسو په ما ول قرآن شریف د ابراهیم علیه السلام واقعا چې قرآن کې څو ټول ور شروع کا نو که واقعا بیانې ماشومان ته یا کور کې خدا ول شروع کړه چې قرآن دی ویل ابراهیم علیه السلام واقعا ول شروع تا اصحاب کهف واقعا ول شروع کا ذوالقرنین رحم الله واقعا ورته شروع کا د انبیاء علیهم السلام حالات ورته شروع کا دیو صحابي حال ورته وایا د دین دی یو ولی د اولیاء حال ورته وایا مستكبرین به تاسو تکبر کوونکی په سبب د حرم د وجه تاسو تکبر کوئ سامرن او تاسو کسی وینکی تهجرون او پری خودن کی قرآن پاک لرا قرآن پاک مفریخ ہے افلم یدبر القول او دی بدا کسی سنگوی وی قرآن بے عدول وی دا سحر دے یا دا شعر کتاب دے دا کہانت کتاب دے دا کسی بے کولے دا نبی علیہ السلام بارکی و مشرکان دسپگمئی پرنا کے ناسو وی رشاعر دے نو چاوی کاہن دے او چاوی کذاب دے چاوی مجنون دے وی تاسوی لبی دا کسی پدی کوئی افلم یدبر القول آیا دی سوچ ندے کڑے پا قرآن پاک کی دا د سحر او د شعر او د کہانت کتاب دے ام جاءهم یا کراغلے دے دویتا معلم یات آباءهم الاولین ام جاءهم یا کراغلے دے دویتا چنور آغلے مشرانو د دویڑن بنوتا ام لم یعرفو رسولهم آیا نپی جنی دے دا خپل رسول فهم له منکرون نو دی غلر ناشنا گنن کی ام یقولون به جنہ بلکہ وائی دی چی بدی پیغمبر بانے جنتن جنون و جنن لیوانتوب دی پیو پیریان نپی بل جاءهم بالحق بلکہ رات للکڑی دی دی نبی علیہ السلام پا حق سرا و اکثرهم للحق کارہون او دیر پدوی کے حق لربت گنن کی ولو اتبع الحق اهواءهم او چې پډېرو خلکو حق بد لګي نو کډېرو پسیزي نو بیا خدا حق والدین د باطل پسیشي نو یې کشردا سو شول کنا چې حق وعلى لګري او دای وای چې مونږ هم دې ډېرې ډلې سره شو چې هغه په باطل له نو بیا هو بس قیامت راشي ولو اتبع الحق کچره روان شي حق چې قران پاک دی احواهم د دوی د خواہشات پسې چې هغه د باطل دین له شرک له لفسدت السماوات والارض نخامخ فساد وراشي پاسمانونو زمکو کې د دنیا خبروان شي ومن فيهن سوق چې پدې کې بل اتیناهم بذکرهم بلکې راتل کړي موږ دوی ته بذکرهم بشرفهم وفخرهم مراد د ذکر نه قران دی دا خوی د دی فخر دی دا قرآن دی شرافت دی چې ګوره قرآن پاک خیرنه کتاب دی او د دې عربو په جبه کې الله رولې ګلو نو دا کده یومنی او دی باندې عملو کی نو دا خود دوی فخر او شرافت دی فهم ندوی ان ذکرهم لخبل فخر او شرافت نه معرضون مخړون کړي ام تسلهم خرجن آیا غواړي ته د دوی سمزوري نو دې تاوان د وجنن را دي چې قرآن نزد کوي ام تسلهم خرجن آیا غواړي د دوی سمزوري فخراج ربک خیر نو مزدوری در افستا چې کوم دنیا او آخرت کې تعال پر مقرر کړي هغه غره وهو خیر الرازقین او دا الله غره دې د رزق ورکونکو نا اور الله شان دې لکه الله حبیب د دین په بیان او د دین په دعوت چانه ساغست الله نو تر قیامت پورې دا دین په مفتو کې خول کی ما جوام راشي او پته ورته مدارس دینیو نیو یا را بچیت مدرسه کې داخلوم سور پیسې په لګي سور فیس ته یو ګندا سکول ځکه خو الله را خلق رانی چې دنیوي تعلیم په بچی کې نو پاغه سور تاوان نکي او دینی سبق باندې غل کتاب مفتو کې ملاويږي خوراک کا اکورت مفتو کې ملاويږي اس پیسا او فیس مز داغنا دانشی غسته وهو خیر الرازقین او دا الله غرد د رزق ورکونکو نا
وهو خير الرازقين او دا الله ورده د رزق ورکونکو نا وانك لتدعوهم او بیشک خام خاطرا بلی دوی الى صراط مستقیم طرف دلارنی غتا او تاسو کوشش داو کوي ګور دا موږ نو وایو چې دا شی غنی ناجیز ده لکه بعض مدارس والو د طالبانو نفیس هلی خدا شی ګور د مشرام طریقه نه بعض مدرسو کې طالب نفیس هلی پدې کې زما د ذهن مطابق یو خدا نقصان ده چې د مدرسې کوم مشروي داغي کوم منتظمین وي داغي تعلق ال الله ختم شو ځکه ارواح مدرسې والا ای الله سره تعلق یو جاړي چې الٰه العالمین اسباب د مدرسې او طالبانو لپاره نو ارواح پرې جاړي الله ته سوالونه کوي او چې تداوي چې طالبان ناسم فی سلم زماتن خام کیو د مدرسې کی دغه تعلق خو ختم شو د مدارس کار دا اعتماد او د الله په پروسه وې دارالعلوم دیوبند په منشور کې لیکلي زموږ مشر چې دا دارالعلوم د الله په توکل او د الله په ذات په پروسه شروع شوه تاسو په مدرسې د پارس ظاهری نقشه نه جوړوي چې د دکانونو دی او د گاډي چلیږي او د جیداد دی ځکه بیا هغه تعلق ال الله ختم شي اسباب چې څومره اسباب راضي کنا څومره اسباب راضي نو دې سره توجه ال الله کټ کیږي و یو بزرګو حرم شریف کې نو یو ورځ ډیر خوشاله شاګردان ورته چې نن خو حضرت ډیر خوشاله و یو ورته چې راسي شو چې ما یو کور په ملک قیمتي کور وای کله بدای څه خبره رااله نو ماوي کدا حاجت شیدا کور به خرڅ کوم او کدا حاجت شیدا کور به خرڅ کوم وی خطر په سراغه چې هغه حکومتونی نو دغه یو اسره عام ختم شو ټول تعلق الله سره جوړ شو په خبره باندې کله چې واسطه وګورئ د الله مدد مرضی دی وخت کې چې ظاهری نقشې مخشې ټول ختم شي نو دې کیو آینده د پاره الحمدلله تاسو نو علما وجود د الله په بروسه اعتماد چې سور وسی کار شروع کوي او کدا شي نو بیا خو بس یو سکول او مدرسې او فرق پاتې نشو بس خو به غم راضی درله هر سړی وای چې نور سکے خدا یو قسم ته دکانداری شروع کړه نو بس د الله په اعتماد او بروسه باندې دا کار پکار دی ٹھیک دا چې بازي طلباوی او داغي والدین مالدار وي ناغي په خپل خوخه باندې پکار دي چې مدرسې سره تعاون وکړي کدا شي او دا مدرسې فیزونو کیږي ناغه غریبانانو چې علم کولو دا سلسله په پاتې شي وان الذين وبشك کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نساتی په آخرت عن الصراط لناكبون اغید صحیح لارنا لناکبون مخڑون کی دی نکبا ینکبو دا پا مانا دا سرازی وی نکبا عن الطریق اے عدل عنہ ومال الى غیره عن الصراط دا صحیح لارنا لناکبون مخگرزون کی دی ولو رحمناهم کچر رحمکم پدوی وکشفنا ما بهم من ضر او لریکم د دوی نه هغه چې وی پدوی د څه تکلیف نه دې کې ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر څه مقصد دی امام قرطبی وایي معنا دا اے لو رددناهم الى الدنيا ایک چې موږ وې د دنیا ته واپس کول کلا کافر وای بو چې موږ دنیا ته ولېګا نو الله وی که چره مونږ پیدا رحم کو او دنیا ته واپس کو نو دای للجو فی طغیان میامهون التوبیا واپس کی لکه سوره انعام کی تیرو ولو ردوا لعادوا لمانه عنه نیو معنا آیات دا کوم رحم کو پدوی او لری کو د دوینه هغه چې د پدای د څه تکلیف نه عذاب د جهنم تی لری کو او دنیا ته واپس کو نو دې خوې زب ایمان راړم خللجو بیا بخا مخاورن نو زیدوی فی طغیانهم یعمهون پا سر کا شید دوی کی وی بدای حیران او پریشان یا معنا داوا دنیا کی په کافرو کا حت راغله لکم کی والو باندې وای کلری کوما بهم من ضر ای من قحط وجوع حبیب په مکی والو خلو راغله راو دی موږ ایمان راړو نو کدا لوګه می تل ریکا
نللجوا فی طغیانهم یعمهون. دنیاوی عذاب کو کافر باندې راشي او دی وای توبه واسم الله وای کوم لری کو بیام توبه نو باسی ولقد اخذناهم بالعذاب او بشکر نیولیو موږ دی فعذاب فمستکانوا لربهم. تفسیر جلالین کی وای استکانت معنا سره فما تواضعوا لربهم لی عاجزی نو کړي خپل رب تا وما يتضرعون وما يرغبون الى الله بالدعاء او دای مين نو ساتره الله طرف لپ دعا غختو کی. دا معنا تفسیر جلالین کړي فمستکانوا فما تواضعوا وما يتضرعون اي ما يرغبون الى الله بالدعاء. ابن کثیر دا څه کړي وای فمستکانوا فما خشعوا دای عاجزنی وکړي لرب خپل رب تا وما يتضرعون او نید الله نه دعا غختوا حتا تردی دا فتحنا علیہم بابا تردی شرا کلاو کم پدوی دروازہ دا عذاب شدید خاوند دا عذاب سخ اذا هم فیه مبلسون نناسا پیدی پاغی کی نو مید بئی وهو الذي ودغ الله غزات انشاء لكم السمع چې پیدا کړی تاسو له غوګونو او ابصار او سترګې ول فدا اوزنا قليلا ما تشکرون لګدې هغه چې تاسو شکر ادا کوئ. وهو الذي ذرأكم في الارض او دغ الله غزات چې پیدا کړی یې خوار کړی تاسو پزمکه کې ویله تحشرون او دغ الله تبارجم کړی شي. وهو الذي ودع الله غزات يحيي ويميت چې ژوند کول او مړ کول کوي. وله اختلاف الليل والنهار او د دې الله په اختیار کې اختلاف د شپې او د ورځې اختلاف د شپې او د ورځې په اعتبار د توروالی او د سپینوالی په اعتبار د زیادت او د نقصان دی. افلا تعقلون آیا تاسو عقل کارنا لئی بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ وایدا موجودہ کافر په مثل لا چویلونم بنو قالوا وایدا کافر ایدا متنا آیا کله چې شومګمړو وکنا ترابن او شومګ خاوري او عظامن وډوکی ډوکی په قبرونو کې ائنا لمبعوثون نا موږ بخامخاګ نبیارا پورته کړې شو. لقد وعدنا نحن بیشک وعده کړې شو زمون سره اباو نو زمون مشران سره هاذا دا من قبل د فخوانا ان هاذا وان دا وعده الا اساطير الاولين مگر د درو کسی د پخوانو وی. قل من الارض ومن فيها ورتوا د چا د پارز مکا سوق چې پدې کین کنتم تعلمون ک تاسو پويږئ سيقولون لله ذر شدای بوای چې الله. قل فلا تذكرون ورتوا بیاولی تاسو نصیحت نه قبل وی. قل من رب السماوات السبع ورتو فرمایا سوک درب د اسمانونو ورب العرش العظیم و رب د عرش عظیم الشان. سيقولون لله ذر شدای بوای چې الله. قل فلا تتقون ورتو اولی بیا یریږئ نه الله نه چې د غیر عبادت ور سره کوي. قل من بيده ملكوت كل شيء ورتو فرمایا سوک د چې پلاس داو کې بادشاہي او حکومت د هر یو شی وهو يجير او دا الله پناهي ور کوي. اي يمنع من يشاء لمن يشاء پناهي ور کوي یعنی بچ کوي منی کوي هغه چاله چې خو شي دا هغه چانه شو غواړي. ولا يجار عليه او سوک پناهی نشی ورکول د دی الله مقابله کې سوک چالا یعنی کہ یو بندے له تکلیف رسي نو الله پدې قادر دی چې راغنه بچ کیو په حفاظت کی والی خو که الله سوک رانی سی نو هغه الله نه سوک بچ کول نشي. ان کنتم تعلمون کتا سو پويږي سيقولون لله ذر چې دی وای چې الله. قل فانا تسحرون ورتوایا نکم طرف لفتاسو جادو کړې شو. بل اتیناهم بالحق بلکې راتل کړي دي موږ دوی ته په حق سره حق دین مو ورتروړې او د حق دین نه مراد دې کیسه هغه توحید او قران دی. وانهم لکاذبون حق دین سو ابن کثیر وای بل اتیناهم بالحق اے
حق بانه لا اله الا الله چې الله نه بغیر بل عبادت لایق او مستحق نشتا وانهم لکاذبون او دا دای چې غیر الله عبادت کوي نو دوی خامخا دروغجنی متخذ الله من ولد ندنی ول الله اولاد وما كان معه من اله او نشتر دی الله سره بل هیڅوک معبود او مددگار بل هیڅوک د عبادت او د بندګۍ لایق مستحق د الله سره نشتا اذن پدا وخت کې کچری وې مشرکان لکتاو شوای لذهب خامخا بوتل و کل الہ هر یو معبود بما شاء خلقا چې کوم مخلوق پیدا کړي ولا على بعضهم او خامخا غالب شوی بعضی د دنیا علا بعض فبعضی سبحان الله عما یصفون پاکی دا اللہ لذا سنش مشرکان کم صفتون بیانی عالم الغیب والشہادہ پوہا دے پا تمام پٹو سی زنو پا سرگندو فتعالی عما یشرکون نوچت داغ نچدئی ورسر کم شرکان جوڑئی قل رب اوائے حبیب اے رب زما اما ترینی کچرت خے ماتا ماہا عذاب یعدون چدئی سر وعدکی دیشی یعنی زم موجودم او زما په ژوندون په الٰه العالمین عذاب را ولې رب نو رب زما فلا تجعلنی فی القوم الظالمین مگر زما په قوم ظالمانو کې. ابن کثیر وای دغه دعا چې حدیث کې راغلی چې الله حبیب فرمایل اذا اردت بقوم فتنه فتوفنی لیک غیر مفتون. الله چې په یو قوم د عذاب اراده لري نو ما وفات کی زانتا چې زور سره په فتنه او په عذاب کې شامل نیم. و ان علی ان نریک موږ بشک پدې شو خیتا تا ما عذاب نعدهم چې د دې مشرکانو سره موږ وعده کوو لقادرون قدرت لرون کیو پدیم قادر یو چې حبیب استاسو په ژوندون په عذاب راولو او استاسو ژوندون کې مرون نیول نو پرېزه مې اسمنا ادفع بالتي دفق وفاغ خوی هي احسن السیئه چې غډیر خاصه السیئه بدلرا د دې توجیهات لمخ کیم تیرو د هي احسنون مراد لا اله الا الله او سیئین مراد شرک دی. نو شرک په لا اله الا الله دفقوا بدعت په سنت دفقوا سختی په نرمۍ دفقوا بد اخلاق پخ اخلاق دفقوا ظلم پا عفو سر دفقوا نحن عالم بما یصفون من خپوی پاس چریکم صفتون بیانئی. دا گورا دا ظاہری دشمن نا دا بچاو طریقے او خیلا اوس هغه دشمن چې باطینی دی او په نظر ناراضی نو داغه نه پناهی سے طریقہ را وقر رب اوائے رب زما اعوذ بک من همزات الشیاطین پناہی غواړم ستا په ذات د وسوسو د شیطانانو نا واعوذ بک ربی او پناہی غواړم ستا په ذات رب زما یحضرون چې را حاضر شي دای ماتا. ادا شان آیات در سورہ اعراف کې تیر شو 200 نمبر التم د دو دشمنانو بچاو طریقې خېلو. دا شان سورہ حامیم سجدہ کې راځي آیات شپږ دیرشم حتا تر دې پوری اذا جاء احدهم الموت کله چې را بشیو د دوی ته مرګ. دا کافر مشرکان دا شان په ظلمونو کې لګیا وي را بشیو د دوی ته مرګ قالن وای بده په وخت ځن کدن کې رب رجعون اے ربا ما بیرتو ګرځو دنیا ته می بیرتو ګرځو. وګوره دا واپسی به ځن کدن کې کافر مغواړي نو آیا مومن به مغواړي. نو علماء لیکلی آو لکه آیات د سوره مومنون لسم نمبر په دې دلیل ده تان سره لیکي دي لیکي سوره منافقون د سوره منافقون لسم نمبر آیات د دې دلیل ده. و یو مسلمان د حج په فرض ده دا کړي نه زکات په فرض او د ور کړي نه نو ځن کدن کې دا تمنا کوي چې الله په ما خو فرضي حج پاتې او په ما باندې خو زکات پاتې فلانه فریضه پاتې ده مال ګرستو کا او دلم بیا مهلت نه ملاوي زکوې نیکو پکار کې تلوار کوي. دا شان آیات الف لام میم سجدہ کې مرادی ځان سرولی کوي دولسم
سورہ ابراہیم کی اندر لتیر شو آیات سلور سلویختم، سورہ آراف کی اندر لتیر شو آیات در پنزوستم. قال وائی بدے رب ارجعون، اے زما ربا ما واپس کا وابدر تو گرزو ما واپسی بغواڑی او ګور دا واپسی غوستل ډیر آیاتونو کې راغلي. سورہ انعام 28 آیات ولیکي، سورہ زمر آیات اتم 50 دان سره ولیکي د دې تایید لپاره، او سورہ مومن آیات یو لسم ولیکي، او سورہ شورا آیات سلور سلوختم ولیکي، سورہ فاطر آیات وم دیرشم ولیکي چې دا اے په زنکدن کې واپسی بغواړي کافر او مجرم، او میدان د محشر کې به واپسی غواړي. او ګره دا ارجعون دا جمع داواو ارجعون کې د جمع لپاره نو یو خول داو چې دا جمع د فار د تعظیم د مخاطب د چې الله دی. قالا دا مڑکی دن کے وئی چی کافر و مجرم نے رب رجعون، اے زما ربا بیرت میرو اگرزو دنیا تھا. نو دا جمع دا پار دا تعظیم دا مخاطب روسی چی اللہ ہے. یادے کی دعواو دا جمع دے پہ اعتبار چی خطاب دے ملائکو تھا. قال وائی دے رب زما ارجعون، ارجعون کی ملائکو تو ما بیرتر او گرزوی دنیا تا. دویم قول دا امام مازنی وی ضمیر جمع کو جماعت ضمیر لیدل علی التکرار، دا پا تکرار دلالت کئی. دی وی ارجعنی ارجعنی ارجعنی، نو دا تکرار نے تعبیر پا جمع سرو کو دے زن کہتے واپس میں کا واپس میں کا واپس میں کا، نو دا بار بار تکرار نے تعبیر پجم سرو کو. قال رب ارجعون، دریوانا اقوال امام روح المانی ذکر کری، او دا شان اقوال امام قرطبی ذکر کری. قال رب ارجعون، وائی دے ایز ماروا اگرزو بیارتا میں اگرزوا بیارتا اگرزوا ما وی دا صدا پا دنیا تو واپسی غواړي. ویلعلی اعمل صالحا، دید پارا چیز عملکم نیک، فیما ترکتو اے فی الایمان الذی ترکتو، اگا ایمان چه ماروڑو خونیک عمل میں پکنو کڑے، زکاة میں نو ور کڑے، حج میں نو کڑے، نور فرائض میں نو کڑی، مسک میں کمے کڑے، روجک میں کمے کڑو. فیما اے فی الایمان الذی ترکتو، یا فیما اے فیما ترکت من المال، آغا چه ما دا مال نپریخو، یا فیما یعنی من الدنیا، فیما چه عملکم نیک فیما ترکتو، باغ دنیا کی چه ما پریخوا ما خلط نیک عمل نو کڑے. کلا اللہ وی دارنگ ندا، انہا کلمتن دایو خبر دا، هو قائلها چه دے ویون کے دے غیل را، ومن ورائهم واخات دوین برزخن پردرا، آپ لخو بس پردو لگی دا، الى یوم یبعثون، دا غورز پوری چی دی با قبرون نرا پور تکریشی بیاسو کو واپس نشی راتلی. نراشوی بابا رو تو گرا دے اپنا مخالفت کہ اللہ وی پرز قیامت بروزی، حضر قیامت نمخ کی وی رو تو او اللہ وی نبرازی دے وی روح ببلو کینی. فاذا نفخ فی الصور، کل چی پھکے بوکڑیشی پشپیلئی کی، فلا انصاب بینہم، دوی مشپیلئی تی مراد دا، او مراد تی قیامت قائمی دلی. کل چی پھکے بوکڑیشی پشپیلئی کی، فلا انصاب بینہم، نو نبی نسب پمند دوی کی، نسب مصب بنی، نسبون بختم شی. بعض علماء دلت لکری ابن کثیر اور روح المانی چه دین دا اللہ دا حبیب نسب اغا مستثناء ہے، دا اللہ دا حبیب نسب دا غی اولاد دا دین مستثناء ہے. دا نسب دا دوی مشپیلے و قیامت راتلو سرم ختمی گینا. لیکن روایتون ابن کثیر اور روح المانی ذکر کری، فلان صحاب بینہم، اس قسم نسب بنی پمندوی کے. لکنا روایت مسند بزار طبرانی شریف امام بے حقی ذکر کرے.
عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوریدی چې فرمایي کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه الا سببی و نسبی، ټول نسب او سبب پرې کړی شي فرض قیامت مگر زما سبب او نسب دا قائم او دائم وي. او بیا وی دا ګوره په نسبت سره مؤمنانو ته که یو سره العیاذ بالله کافر دی او الله د حبیب په نسب کې نه خو دنیا کې ارس کټ کړي، دنیا کې ارس کړي ارس کټ کړي، دنیا کې ارس کټ کړي الا فلان صاحب بینهم نو نبی نسب پمند دوی کې یومئذ پدارز ولا يتساءلون او نبدوی دیو بل تپوسونه کوي. ورا دې کې نفي د تپوسونو رااله او ډیرو آیاتونو کې ویو بل نو تپوس کوي او دینه به تپوس کیږي شي لکه سوره صافات آیات 50 ملي کوي التوي وقفوهم انهم مسئولون. الله وی ودروي دا مجرمان او جهنميان تپوس ته نکيږي شي التوي تپوس بکیږي شي. سورہ معارج لسم آیات ځان سره لیکي التوي ولا يسل حميم حميما التم نفید تپوس تا. سورہ عبسہ آیات سلور رشملی کئی وَيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور سورہ صافات ویشتم آیات ملی کئی. ور بعضی آیاتونو کی وئی تپوسونه بکئی او بعضی کی وئی نه بکئی نو دا بدل بار بار راضی نو دې کې راغی جوابونه زکای بیا په دې حواله ورکو. بعضی آیاتونو کی وئی تپوس بکئی بعضی کی نفی راغلی نو یو جواب داو چې د قیامت ډیر مواتین دي 50 کال وګدرز ده نو دا اثبات په اعتبار د یو مقام دی او د یو وطن دی او دا نفی په اعتبار د بل وطن. قیامت 50 کال ورځ ده یو مقام کې به تپوس کوي نو وی چې تپوسونه وکي یو بل نه بلکې وای تپوسونه ونه کوي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا قول روح المانی دل ذکر کرے وی نفی دا تساول دا فی النفخت الاولا رنبی شویلی نپس بیوبل نتپوس نکی زکا طول ممرشوی اور اثبات دا دویم شویلی نپس دے دویم قول داو درم دارے وی نفی دا سوال چکم دے شوی نو دا مما يترتب عليه دفع مضرة او جلب منفعه وی یو بل نه تپوس نه کوي. وګوره تپوس خواغی چې تعالی څخه خیر ملاو شي یا درنه تکلیف دفع شي نو کافر کې یو بل نه تپوس کوي نو نه څه فائدہ په ملاویږي نه په ضرر دفع کی او کوم دې کې چې وای تپوس بکای دا تپوس نه به فائدہ حاصل شوا او نه پیس نقصان دینه دفش ولا يتساءلون او نه بده یو بل تپوسونه کوي. فمن ثقلت موازینه اراسو چې درنه شوي تلدنه کوي دا فاولائک هم المفلحون نو دا خلق کامل کامیاب دي اللهم اجعلنا منهم. ومن خفت موازینه اسوک چې سپک شوي تلدنه کو دا وی فاولائک الذین خسروا انفسهم ندعا کسانی چی تاوان کے چوری خلزاننا فی جہنم خالدون او جہنم کی بوی ہمیشہ تلفح وجوہهم النار سوزیب مخن دذیور وهم فیہا کالحون او دیب پدیور کی بد شکلوی کمشے چی پور سوزی نا بد شکلشی اللہ پناہی تراکی او چې کله په اور کې سوزول شي نو یقال لهم دیت بویل کی علم تکن آیاتی آیانو آیاتنا زما تتلا علیکم چلستے بشل پتاسو په دنیا کې فکنتم بها تکذبون وی تاسو داغینا چغیت درو نسبت بمکولو قالو نوائی بدوی ربنا اے زمون ربا غلبت علینا شقوتنا غلب کړو په مونږه بدبختی اعظمونګه. امام قرطبی وایي
وی احسن ما قیل فی معناه غلبت علینا لذاتنا و احواؤنا. دیوے کی لذات او احوات نے تعبیر پس سرو کو شقاوت سر وی غلبہ کڑیو پا منگا شقوتنا بدبختی آزمونگا یعنی منگ بانے غد دنیا لذتنا او دا خواہشات و تابداری غالب شو نو داد دنیا خواہشات و لذتنا زمونگ دا شقاوت سبب جوڑ شو پس منگ دا دنیا دا مزود خوندوننا او دا خواہشات و دا تابداری ندین و قرآن و ایمان دکڑی توزگاری دونا وکننا قوما ضالین او منگ او قوم گمراہان ربنا اے زمونگ ربا اخرجنا منها روبا سمونگ دے اورنا فین عدنا و دنیا تا مولیگا نو منگ بیا واپس شدی کفر و بیدینیتا فیننا ظالمون نبیشک ایوب منگ ظالمان قال اخسو فیها رب العالمین بورتوئی زی ورکون شیپ دی جہنم کی ولا تکلمون او ما سر خبر مکوئی انہو کان فریق من عبادی بے شک ویوڑل زمان بندگانو نے یقولون چیبوی ربنا آمنا اے زمون رب منگ ایمان روڑے فاغفر لنا نمونت بخنو کی ورحمنا ورابان رحمو کی وانت خیر الراحمین و تیغورد رحم کنکنا فاتخذتموهم سخریا ننیولیو تاسو اے کافرو دغ مومنان پٹوکو سرام لکه سورہ متففین آیات کی مرا روان دی تائیدولی کئی سلورم درشم حتی انسوکم ذکری تردی چی ہیر کڑے و تاسونا ذکری یاداش زما دا عذاب یرن درد خنداغان و ٹوکو ہیر کڑے و وکنتم منهم تضحکون اوی تاسو دی پوری چی خنداغانی بمکولی انی جزیتهم الیوما بیشکا زبدل ورکوم دوی تننزی بما صبرو فسبب دا آمالو چی دی صبر کرو انہم الفائزون دا چدا مومنان ہم دوی بکامل کامیابی. قالا رب العالمین بورتو فرمائی یا قالا ملک و فرشتہ و دی کافر تووئی کم لبستم فی الارض عدد سنین سمر وقت تیر کرو تاسو پزمک کشمیر د کلونو و یا ته چې واپسی غواړي یعنی تا دنیا کې سور وخت تیر کړو چې تو ورته واپسی غواړي قالوا نوای بلا کافر لبسنا یوما و بعد یوم من وخت تیر کړو یو ورځ یا بعد درزنا فاسأل العادین و مو عذاب کیو دماغ مو پورا کار نه کوي نو پختنو کا دا غشمیرن کو ملائکنا چه غیر بندگان عمرون بشمیرل دا غیر رضی ساگانے و کلون بشمیرل. قال اللہ رب العزت بورتو فرمائی یا ملک بورتوئی الا بستم الا قلیلا وخمنو تیر کڑے مگر لغن تے لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی دے لکنن چه پوئی گئی او لگ در تخکاری اے گورا اللہ چاہتا ہدایتو کی دا دنیا اور تفانیخ کارے وہی اور سور عزیز اور اللہ کو عبادت کی تھیرے اور دا ضرورت مطابق حلال دنیا گٹھیے و منڈے ہوئی نور وہی دائر آسم دپاتے کی دو زین رہے نو کافر تب وہی لکنن ستاسو تا حقیقت حال کلاو شو اور نن در تو دنیا اور آغی عمر سور مختصر خکاری چی نیم اور رضیارو غور توائی کاش چی دا شان دنیا کم تاسو دا نیم گڑے گڑنے اللہ حبیب زکا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تپو گلاس کی حدیث بخاری شریف کی راغلی وَيْكُنْ فِي الدُّنْيَا نو یو خار بانے تیرے گی پلارا اگے کی سڑے زان تا محلات و جیدادونا و بنگلے نے جوڑے بس کو یرا سم تیریگم اور اللہ حبیب ورته چې سار کینو د ماخام پته مېما کما خام دې کو نو د سبا پته مکیګما لو انکم کنتم تعلمون کچری وای تاسو پویدون کی لکنن رس پوی گئی نو کاش راش دنیا کې په هشه افحسبتم انما خلقناکم عبثا
د دې ډېر فضائل لاغلي دین رسول آیات نو رسول سار ما خام سړې لولي خاص کر دوران سفر کې اوای صحابو نه دراغلي چې پیرالي ونیو د دماغ تکلیف وی دچا هغه په دې دم کړی د آیاتونو هغه د پارا د دم د پارا علماء لیکلي چې لوی اثر پټي دې کې ډېر لوی اثر عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده چې د یو داسې سړي چې هغه تا د دماغ تکلیف پیریان میریان یا نور پریشانی و نو په دې وخت کې ورته ولست تر دې چې صورت ختم شو دې دینا بیا الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي چې دا ډېر لوی دم نه وګوره خاص کر دم دې دا ډېر لوی او خاص کر چاله د دماغ تکلیف لیونتو بیغه لپاره چې دا وخت یونی سی ولې پکې وي دا غوګونی سی او دا ول پکې وي دارنګ یو حدیث ذکر کړي صحابیو نبی رحم السلام سریه لګره د جهاد یو ډله او موږ ته حکم کړو چې سارو ما خام دا وای تر اخره پورې نو موږ ودا لستل ډیر غنیمت مراړو او روغ رمټ صحیح سالم راړو غنیمت نوم ډیر راړو او ټول مجاهدین وی روغ رمټ راړو دلایاتنا سارو ما خام نے پدی ترتیب سره لړي افحسبتم آیا گمان کوي تاسو انما خلقناکم عبثا داغنی چې پیدا کړی می تاسو عبثا بیکار عبث د لوګو لپاره دا دمر عمر الله تعالی درکړي اور ادور انسان پټول مخلوق کې اشرف المخلوقات پیدا کړي نو دې د لوګو لپاره عبث او بیکار پیدا ده وانکم الینا لا ترجعون او تاسو بمون تعالی ترجعون را واپس نکړې شي فتعال الله الملك الحق اوچد دے اللہ الملك الحق چې مالک دے په حقا الله عبس او دارنګي بیکار کارونه نه کوي دا انسان د لوګو او د عباسیات او د پارا او بس نه پیدا کړي لا اله الا هو نشتره بل عبادت مستحق مگر دا ای الله دے رب العرش الکریم او رب د عرش عزت منه ومن يدعو مع الله ارغ چاشرو بلو سر الله نه الہن آخر معبود بل الله منی چې الله شتا خو بل سو کور سر فوق الاسباب را بلی لا برهان له به نو نشته دلیل د سر پدی دی خبر باندې چې غیر الله را بلی او مدد کوي دلیل نشتا فانما حسابه عند ربه بیشک حساب د خپل رب سره وای انه لا يفلح الكافرون بیشک شاندار کافر کامیابی گنا وقر رب اغفر او فرمائے اے حبیب اے رب زما بخنو کی ورحم او رحمو کی وانت خیر الراحمین او تی غراد رحم کون کنا عدم مہربانی کون کنا صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم سورۃ النور د قران پاک د سورۃ النور د ترتیب لحاظ سره سلیریش